بسم الله الرحمن الرحیم. په پاکستان هیواد کې ټولو کډوالو ته بیا خاص کر په بلوچستان ایالت کې چې کوم زموږ افغان کډوال دي، موږ نن په د بلوچستان په های کورټ کې زموږ دویمه پیشي وه چې کوم موږ د پیوار کارډ او ECC کارډ د درلودو دپاره کیس داخل کړی و چې زموږ برخلیک باید معلوم سي. یو کیس په اسلام آباد کې زموږ کوم افغان کډوالو چې وو، موږ څلور ځایه دا کیسونه اچولي وه، بلوچستان، پنډۍ، اسلام آباد او خیبر پښتونخوا کې. نو په اسلام آباد های کورټ کې موږ یو کیس وګټل سو چې هغه عدالت دغه ورکړله چې د پیوار کارډ درلودونکي د ژوند تر 30 پورې دوی پر سکون باندې زندگی کوای سي. نن د هغه په تسلسل کې د بلوچستان های کورټ هم موږ ته دا یقینداني راکړل او دا دغه یې راکړئ چې تاسې به تر جون تر 30 نیټې پورې دلته پر سکونه اوسېږئ. زموږ کوم په های کورټ کې چې زموږ مشر وکیل دی نصرت افغان صاحب، دا را سره دی، دا خوشخبري به دی تاسو ته وړاندې کړي. نن پیشیو د فیډریشن اف پاکستان دخوا کوم چې اټارنی جنرال او اسسټنټ اټارنی جنرال هغه پیش شوی اور هغه ته هم اور گورنمنٹ اف بلوچستان ته هم کوم چې موږ ګرد ریسپونډنټس جوړ کړو، IG پولیس جوړ کړو، DC جوړ کړو، DC کوئټه، اور د دې علاوه گورنمنٹ اف بلوچستان او گورنمنٹ اف پاکستان او فیډریشن اف پاکستان ګرد ریسپونډنټس ته آنریبل بلوچستان های کورټ چې دی هغه دا ډایرکشن ورکړی دی چې 30 جون 2025 پورې تاسو دې سره یو کار نه لري، دی خپل ژوند دلته تیروي شي. 30 جون چې ولې چې ویلیډیټي چې دی د POR کارډ هغه 30 جون 2025 پورې دی. خو موږ دا خبر وکړو چې د یو پریس ریلیز چې دی د گورنمنٹ اف پاکستان د خو یو پریس ریلیز چې راشي هغه یو اوور رائډ یا هغه ته نسی ختمولی کوم چې نوټیفیکیشن دی، خو هغه باندې موږ ته POR کارډ په حواله ډایرکشن ورکړی گورنمنٹ ته، گورنمنٹ اف بلوچستان ته هم فیډریشن اف پاکستان ته هم چې تاسو دی به نه تنګئ. نمبر 1 او کوم چې ACC کارډ په حواله دی هغه مخکې هم موږ خبرو کې چې هغه په حقله های کورټ موږ ته دا ډایرکشن راکړی دی چې تاسو یو ځل ہوم ډپارټمنټ ته یا کوم چې ګورنمنټ هغه دی متعلقه اداره دی هغه ته تاسو اپروچ وکړه چې هغه نه کوي بیا تاسو های کورټ ته راشه، ولې چې آرټیکل 199 کانسټیټیوشن اف پاکستان کې تحت اویلیبل ریمیډي یا کوم چې هغه وي چیرې تلل پکار دی، اول هلته تلل ضروري دی، بیا های کورټ ته راتلی شو. خو موږ هلته د کوم چې د متاثرین هغه هلته درخواست ورکوي، یو سمپل درخواست چې هغه نه کوي، هغه باوجود که دوی تنګول کوي بیا دی موږ راتلی شو، ولې چې د UNHCR سره کوم چې معاهده شوی دی د گورنمنٹ اف پاکستان او د گورنمنٹ اف افغانستان او UNHCR په منځ کې د 3 فریق معاهده چې دی هغه مطابق په زور زبردستی باندې دی نسی هغه کولی جلاوطن نسی کولی، بهر نسی ایستلی، هغه دپاره رضاکارانه پکار دی اور عزت سره د پوره کوم چې قانوني تقاضې دي انټرنیشنل لا تحت کوم چې تقاضې دي هغه د ګورنمنټ چې دی پوره کوي، بیا دی هغه خپل وطن ته دی یاستئ، په زور نسی ایستلی. صحیح دی. مننه.